بسم الله الرحمن الرحیم. د وحدت ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. قدرمن نن در باندې د خیبر پښتونخوا په ځمکه د جنت نظیر خاورې د سواد ګبنجبې سیل به در باندې هم کومه د هغې نه به خوندونه او مزې هم اخلو د رب ذوالجلال د ښکلاګانو او د ښایسته نظارو سیل به هم کو او یقینا چې څنګه چې الله تعالی فرمایي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، تاسو به د خپل رب د کم نعمت تکذیب کوئ. نو یقینا چې دا د الله تعالی په اسلامي جمهوریه پاکستان په خصوصي توګه په پښتنو باندې لوی رحم دی چې داسې جنت نظیر خاوره سیمه ورله ورکړې ده چې د دنیا د ګوټ نه دلته کې خلک راځي. قدرمنو وخت په وخت پکې د ملګرو سره هم خبرې کوو، د هغو تاثرات په هم اورو، سیل به هم کوو، شعرونه پکې هم وایو. نو اول دته زه یو 5 شعرونه وایم چې شعر دی چې معطر بهار د پښتونخوا غرونه دي. معطر بهار د پښتونخوا غرونه دي، لکه شمله چنار د پښتونخوا غرونه دي. او وږمه نغمه یې سندریزه فضا، نغمه یې سندریزه فضا، لونګ په ټول دیار د پښتونخوا غرونه دي. د سیلانو د ژوند دما او د خوبونو تعبیر، او د خوبونو تعبیر، حسن پرستو لا قرار د پښتونخوا غرونه دي. او دا د قدرت د رحمتونو لا پایا و سوغات، چې په نخترو د سنگار د پښتونخوا غرونه دي. او فطرت چې هم پکې سندرې د بدلون ویلي، هغه دریابه غمګسار د پښتونخوا غرونه دي. قدرمنو راځئ چې دلته کې راغلي یو ګبنجبې ته چې د ملګرو سره هم خبرو وکړو چې هغه څه وایي. دریاب صاحب ستاسو یو جان مننه چې بیا یو هغه ګرمه جوړه کړله د ګبنجبې په سر باندې دا غوبل جوړ کو کنه. دا لار وال خو په خدای کونه چې سړی دا لار ووایي نو بیا خو د لیټۍ د خوراکي د وینا خو نه وي، خو نه بهرحال لکه هغه همت ته کوي. او ستاسو هم ډېر غټ همت وکړو چې دلته بر راوختئ. شهاب صاحب دلې راختلی و سما ټي وي والا، د هغه په هغې وساطت او د هغه په هغې ستړیوالي را روان وو، ځان یو د برې ککرۍ ته راورسو. دریاب صاحب تګ یو ډېر وکړو، خو بهرحال د الله د قدرت د نظارې وکتې او دلته د ښکلاګانې وکتې. نو په دې وړو لکه ټکور کنه د لارې خو داسې کلي چې بالکل لکه څلور ورځې د پاسېدو نه وو. ډېره مننه جي. دریاب صاحب یو کال وړاندې زه راغلی وم ګبنجبې ته، او دا کومه سړک چې دې ته پوخ شوی دی د هغې نه بره کوم ضروري لار چې ده نو په هغې کې کار زیات پاتې دی. زه وایم چې په دغې باندې یو کار لږ په تیزۍ سره وشي. بل بره دا روډ لږ تنګ کړی دی نو هغه هم له یو مسله ده چې یاره په را روان وخت کې چې کوم ټریفیک دی، کم د ګاډو هغه زیاتوالی په سواد کې خصوصا، نو زه فکر کوم چې یاره دا به غټه ستونزه وي عوام ته، کوم سیلګري چې دلته راځي نو هغو ته به هم دغه مسلې چې یاره د لارې دا کومه تنګوالی چې دی دا به ورته یو مسله یو ستونزه جوړېږي. نور د ګبنجبې ښکلوالی هغه خو یو قدرتي حسن دی، نو هغه خو د چا نه پټ پناه نه دي. ټولو څوک چې راغلی که چا ستاسو د ټي وي په شیشه باندې لیدلی، یقینا چې د ستاینې وړ علاقه ده او الله دې دغه شان زرخیزه لري. وحدت ټي وي چینل چارواک جناب دولت خیل صاحب السلام علیکم. نو مرګرو دا خبره وکړه چې لکه دا دې ته چې کوم سړکونه راوتي دي په دې خو کار ډېر په سست دی. لکه ما په خپل اندازه ولګوله چې دا سړک باندې کار ډېر سست روان دی. او بل په کار ده چې ځای په کې لکه داسې لکه د روډ په دې منځ کې داسې پلنوالی کوم دی چې ګیرې هلته پلنوالی ورکړي چې دواړه ګاډي د یو بل سره پاس کېدی شي. او حکومت خو بهرحال زه چې وایم نه ساده پورې مطمئن یو، لکه کاپیاته پورې کار شوی دی. امید لرو چې دا په دې باندې په تیزۍ سره نور کار وشي. خلکو نه هم دا امید ساتو چې لکه په دې کې به قدرت په دې ښکلا کې به دغه نه پیدا کوي او دغه دلته چې ګندګي به نه خورئ
خوراکونه دغه چې کوي نه هغه دلته د ډسبینونه لګېدل هغې ته دی اچوي نظاري دي دا ګبین جبه چې ته وایې زما دا دویم ځل دی خو دې روډ کې ډېره غټه زموږ وزیر اعلی ته دا درخواست ده ښکلی خان ده چې دا روډ جوړ کړي او دا خو د ډېره سیل ځای دی دا ډېر مېلمانه راځي دغه راځي زنانه پکې فیملي والا راځي او ډېر غټ تکلیف دی دا نه مو پیاده راوخوتو زرې زرې شو 2 غنټې زمونږ ولګېدې که نه او هر سړی د زړونو مریض دی څوک نشي راتلی بیا دغې لارې نه ډېر خلک واپس شو او نور خدای ډېر ښکلې نری نری پسم ورېږي باران ورېږي ډېر ښکلې علاقه ده او ستاسو ډېره مهرباني تاسو راغلئ د ټول نه اول زه د وحدت ټي وي والا شکریا ادا کوم چې دلته کې رالل او موږ له د خبرو کولو موقع راکړه زه تنګ کړی وم چا تنګ کړی په نیمه لارې کې ما چې واپس شم خو بیا چې دې ځایګي ته راورسېدم که نه چې ما ولیدو که نه نو زړه مې نور وایي چې نور وګرځېدی ځکه چې د سوات اوسن د لیدو دی نور دا وایم چې بالکل دې صوبایي حکومت له پکار دی چې سہولیات وپارم کې سیاحانو ته ډېر ښکلې علاقه ده ډېر خوند یې وکړو زموږ ملګري وزاخان او ټول موږ راغلي دلته دا نور ډېر دغه ډېر غټ په مشکله باندې دې پر زه ته راوختو ډېر تکلیف باندې زه خو پخپله دې ګرځېدم په دې لاره باندې خو بیا ګزاره خلک چې دا زه ته ځان رسو بیا به څه به دې پرېږدو صحیح او ډېره مهرباني قدرمنو تاسو د دې ملګرو خبرې واورئ د هغو تاثرات تاسو واورېدل د هغو په مخونو خوشحالۍ تاسو ولیدلې یقینا چې د انسان فطرت دی چې دی په ښکلاګانو باندې مین دی دغه شانتې الله تعالی د خپلو بندګانو د فطرتونو نه خبر دی ښه پې قادر دی ځکه په دې دنیا کې والله ځای په ځای باندې ښه زیږونه جنت نظیر سیمې ورکړي دي چې په دې کې زما بندګان وګرځي او زما شکر ادا کی باید چې موږ د رب جلال شکر په هر حال کې ادا کو نو راځي چې د دې ښکلا شاعر څه تاثرات اخیستي دي او شاعر څه وایي نو یو نظم در سره زه په ترنم کې شعر کوم که غلطي پکې وشوه د هغې بخښنه غواړم نظم دی چې د ټول جهان نه ښکلی پختونستان زمونگا مونگا بلبلان د دیو دا گلستان زمونگا د ټول جهان نخکوله پختونستان زمونگا مونگا بلبلان د دیو دا گلستان زمونگا قدرت ورلور کړه خایس دلا مکانا هر یو غړ زاریږي پختون د پختون خوانا دی حسن گل عزار تا دی خپل پر دی حیرانا هر خیال په ګډا سر کړی او تاوشي د لیلانا دا دې د هر چا کله پښتونستان زمونږه مونږه بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه نغمه نغمه ابشار شي چې ساز شي د نختارو غزل چپې د سیند شي او راگ شي د اچارو فضا کړي سندریزه فطرت شي په خبرو دا حسن لاسانی دی دا خاوره د سمارو دا هر زړه د ښاغلی پښتونستان زمونږه مونږه بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه واورین شالونه دلته چې پریوزي په غرونو یو شور یو وږماشي شي ژوند د راحتونو تریخ ذهن خوږ شکر کړي رنګونه دا ګلونو ستاینه یې هر څوک کړي په شونډو دا سرونو یو ګل د ټوکېدلی پښتونستان زمونږه مونږه بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه
کالا میں ددی سیمے روخان لکا جمر دے بحرین ملم جبا میں ددی خاوریزی وردے گل رنگ مرغزار دے کخڑ زمون خیبر دے دننگ دا پٹکی ولدے شملم پیخور دے تاریخ پتار تړلې پښتونستان زمونږه مونږه بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه دا خاوره مې ماواده زاغان پرې پنجور دي د سرو په سر ناست دي خود سره سترګه وردي تروړلې یې دریابه زموږ د ژوند ثمر دي پښتون مې پښتانه تاش ستایلي په ګوهر دي بیا هم مونږه ساتلې پښتونستان زمونږه مونږ بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه د ټول جهان نښکلې پښتونستان زمونږه مونږه بلبلان د دیو دا ګلستان زمونږه. قدرمنو تاسو نظم هم واورېدو د ملګرو خبرې مې هم واورېدلې د ګبینجبې سیل مو هم وکړو یقینا چې د کم خلک چې په دې قچرو باندې روان دی پیاده روان دی نو زیات خوند مینه محبت او مزه هم په دغه کچه لار باندې ټاپ ته ختل دي په لوی الله مو سپارم د خپل ځان خیال ساتئ ډېره ډېره مننه.